د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د چنګاښ په 15مه په شل اوريز نړیوال جام کې بنگلاديش لوبډلې ته ستره او تاریخي ماتې ورکړه چې دا ستره بریا په کور دننه او بهر په پراخه کچه په شور او ولولو سره ونمنځل شوه. په ورته مهال د کندوز اوسېدونکي د کرکټ په شل اوريز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د تاریخي بریا په تړاو خپل احساسات داسې بیانوي. ډېر خوشحاله یم چې افغانستان دا میچ وګټي او انشاءالله دا به مخته ځي او الله دې ژوندي ساتي دغه زموږ د وطن بریالیان او انشاءالله دا به ښه وخت موږ ته راولي او ښه دور به راځي. انشاءالله دا جام به موږ په نصیب کېږي انشاءالله. ډېر زیات نو خوشحاله یاستو، خدای دې همیشه کامیابه لري دی او بنګله ټیم ته ماته ورکړه او دا غواړي سیمي فاینل ته برنده سول او غواړو خدای دې وکړي کامیاب واوسي، یعنې جهاني کپ هم افغانستان ته راوړي. نن ډېر خوشحاله یو افغانستان چې لومړی ځل و چې مخ ته ولاړله دغه ته کوارټر فاینلو ته ووتل، موږ ډېر خوشحاله وو. خدای ستا موږ نن کار ته هم نه راتللو چې ناست وو کرکټ مو وکتل بیا کار ته رالو که بهللی وه خو موږ بلکل کار ته هم نه راتلو د ډېرې پریشانۍ نه، ځکه چې خدای ستا موږ ډوډۍ هم ونه خوړل. کله میچ افغانستان وګټئ نو بیا موږ ډوډۍ وخورو چای مو خورو، ډېر خوشحاله شو ډېر. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان استرالیا او بنگلاديش لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره په لومړي ځل د کرکټ شل اوريز نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لار وموندله.